که چغرزي دپاره چا کار کړی دی نو هغه حبیب الرحمن صاحب په اول نمبر دی، ورپسې سید فخر جهان راځي چې دوی زیات کار کړی دی. د دې نه علاوه چې کوم نور که داسې منتخب نمایندګان د دغه سیمې نه راغلي وو نو هغوی دغه علاقې ته هغه کار نه و کړی چې کوم د دغې خلقو چې کوم بنیادي مسایلو چې په هغې باندې کار شوی وی. نو تر اوسه پورې دغه خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي د دغه روډ د وجې چې په هغې کې چې د یوې ګنټې لاره ده نو هغه په 3 غنټو کې سر کوي. یعنې خلک ډېر د مشکلات سره مخ. دلته یو بله پوښتنه پیدا شوه، ډېر په لنډ ډول به جواب غواړم ځکه چغرزي یو ډېره غټه علاقه ده، ډېر خلک پکې ملته اوسېږي. تاسو به ذهن ته خو دا سوچ نه راغلی چې چغرزي به موږ د بنیر نه جدا کړو یا به بله ضلع شي؟ دا سوچ خو به چېرته نه راغلی یا د مشرانو، ځکه چې ډېر پاملرنه ورته نه ده شوې. چغرزي چې کومې تعلیمي ادارې دي دغه د 2009 د ترهګرو دغه سوځولې وي چې کوم کله حالات خراب وو. په هغې کې د ګورنمنټ های سکول ټوپی چې کوم سکول دی هغه اوس هم له هغسې کنډر پروت دی، هغه هغسې نه دی جوړ کړی شوی چې کم په کار و بیا وروستو هغې دپاره چې کم فنډ راغلی او هغه بیا لګېدلی وی. زه پخپله د خبریال یم نو زما زیات هغه چې دی د انټرنیټ سره دی، هلته انټرنیټ کار نه کوي. زه هم د دغه انټرنیټ له وجې نه په سواړۍ کې ژوند کوم. دلته را کور مو دلته دی، که چیرې داسې وی چې هلته نیټورک صحیح کار کولی نو زه به خپل علاقې کې وم. نو دغه ځای کې ډرایور به پرې د هغه تنخوا وه، ډرایور پوسټ و خو ګاډی نو د دغې د وجې نه خلکو ته ډېرې زیاتې مسلې وي. بل هغه دغه یو RHC چې ده په دغې کې تر اوسه پورې ډېر په معذرت سره وایم چې تر اوسه پورې دغې کې د ایکس ری مشین چې دی هغه فعال نه دی. دغلته لا تر اوسه پورې یو بینک نشته، بینک نه دی جوړه. نو که څوک هم د چا د سټوډنټ پیس وي یا نور څه داسې وي نو هغه به خامخا دیوانه بابا یا سواړۍ ته راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات، پوښتنه مې نه مې ومنئ په دې هیله چې تاسو به راته راک روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. قدرمن لیدونکو، د بونیر د چغرزي علاقې نامتو او تکړه خبریال او لیکوال ښاغلی نصیبیار چغرزي را سره په نننۍ خپرونه کې میلمه دی. نصیبیار پخپله د چغرزو اوسېدونکی دی، د هغې ځای خلکو سره ډېر ناس پاس او د هغې ځای د حالاتو نه ډېر خبر دی. د نصیبیار نه به د چغرزو په هکله څو لنډې او مهمې پوښتنې ولرو نو هیله ده طرفه یې زموږ ملتیا وکړئ. زه عبدالحق یار دولتزی یم. نصیبیار صاحب ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان چې موږ ته وخت راکړو. ډېره مننه دولتزی صاحب چې تاسو راغلی او دغه محفل مو را جوړ کړو او ملګري راغله، ډېره زیاته مننه ستاسو. مننه. د ټول ناول به دغه پوښتنه وکړو چې چغرزي په بونیر کې د سیل سپاټۍ ځای دی، د بهر ځایونو نه سیلانیان راځي دلته چکر لپاره. چغرزو ډېر ښایسته ځای دی. تاسو به د چغرزو د ښایست په اړه تاسو څه نظر ولرئ؟ چغرزي په ټول بونیر کې یو منفرد ښایست دی د هغې. که وګورو نو په هغې کې داسې ښکلي او سیاحتي مقامات دي چې هغه په ټول بونیر د سیاحتي مقاماتو نه منفرد په نظر راځي. نو همدغه وجه ده چې هغه د چغرزي ښایست چې دی په دغه وجه باندې د نور بونیر د علاقو نه زیات ښکلي او ښایسته ښکارېږي او زیات خلک ورته اوس په دغې وجه هم راځي چې یاره دغه علاقه ښایسته ده او چې څوک هم بونیر ته راځي بیا سیاحتي مقاماتو لیدلو ته راځي نو هغه به چغرزو ته خامخا ورځي. مننه. تاسو پخپله خبریال یې، ډېری نور خبریالان هم دي ستاسې چغرزي اړخ ته. تاسو پخپله د یو خبریال په حیثیت تاسې دغه چغرزو څومره خلکو ته معرفي کړې ده؟ زما خو کوشش دا و چې 2014 نه ما د مشرق ټي وي سره کار شروع کړی دی او د هغه ورځې نه مې دا کوشش و چې دغلته چې څومره هم د خلکو ستونزې دي یا د هغې نه علاوه چې دغه ځای کې چې کوم د دغه ځای ته څنګه چې تاسو وړاندې ما درته وایي چې سیاحتي مقامات دي د دغې باندې ریپورټینګ کول، دغه په خلکو باندې پیژندل، دغلته د خلکو چې زما دا په زړه کې و چې دغلته خلک راشي، دغه ځای چې دی چې هغه په ټول هغه کې مشهور شي. نو په دغې باندې مو ډېر کار کړی دی، خاص کر بیا په شهیدي سر باندې، په ډاک سر باندې چې دغه پکې او هم په دغه زما هغه ډېر زیات خوشحاله په دې یم چې کوم ریپورټونه ما جوړ کړي وو نو په هغه باندې حکومتي چارواکي چې دي هغې هم کار کړی دی چې ډاک سر ته چې دا اوس چې کوم روډ 2 کیلومتره روډ منظور شوی دی یا په شهید سر کې چې کم حکومت لخوا کمپینګ پارټس لګولې شوي دي او دا هم د هغې زما چې کم زیار و نو د هغې سیله ده. مننه. تیرو حکومتونو کې چغرزو ته څومره پاملرنه شوې ده؟ اوسني حکومتونو کې
که وګورو نو د 2014 چې کوم د دغې حلقې منسټر و ښاغلی حبیب الرحمن صاحب الله دې وبخي، هغه چې کله منسټر شو نو هغه هم دغه علاقې ته زیاته توجه ورکړې وه، او دا چې اوس کم ایم پی ای منتخب دی سید فخر جهان، نو دی هم د خپل وس تر حده ډېر کوشش کړی دی چې نوې منصوبې هم راوړي، په زړو باندې هم کار وکړي. نو ښه حکومتي توجه د دغې نه وړاندې داسې زیات نه و چې یاره داسې یو تېرو وختونو کې دومره پاملرنه نه شوې چغرزو ته چې اوسني حکومت څومره کړې ده. بالکل لکه چې څنګه تیر و چې ما تاسو ته حبیب الرحمن صاحب نوم یاد کړو، هغې که چغرزي دپاره چا کار کړی دی نو هغه حبیب الرحمن صاحب په اول نمبر دی، ورپسې سید فخر جهان راځي چې دوی زیات کار کړی دی. د دې نه علاوه چې که نور که داسې منتخب نمایندګان د دغه سیمې نه راغلي وو نو هغوی دغه علاقې ته هغه کار نه و کړی چې کوم د دغې خلقو چې کوم بنیادي مسایلو چې په هغې باندې کار شوی وی. چغرزو کې که فرض که د بار ځایونو نه سیلانیان راشي، داسې یو هوټل یا داسې ځای شته چې هغوی هلته رهایش وکړي، رهایش ورته میلاو شي؟ او بالکل د چغرزي سیاحتي مقام چې دی شهید سر په هغې کې هوټل شته، او که د بهر نه څوک راشي نو هغوی هلته کې خپل چې کوم قیام دی هغه کولی شي. نو دغلته دغه سهولت هم شته د هوټلو کې چې کم په نورو ځایونو کې لکه د غټو ښارونو په نسبت خو هلته هغه سهولت نشته، خو بیا هم د دغې علاقې په مناسبت سره هلته چې کم هوټلې دي نو په هغې کې سیلانیانو دپاره هغه سهولت شته. او که چیرته دغه تاسو به وویلې دغه چغرزو سړک چې دی دا ډېر زیات خراب دی، تاسو ته دومره معلومات شته چې دا به تر کوم حده پورې دا جوړ شي، څومره وخت به ونیسي د دې په اړه؟ ځکه چې یو ښکلې سیمې ته چې کوم سیلانیان راځي د ټول نه غټ کردار پکې دغه سړک ادا کوي، دا به څومره وخت کې جوړ شي؟ دې په اړه معلومات لري؟ منتخب نمایندگان چې کوم دي یا اوس چې موجوده کوم ایم پی ای دی د هغوی د وینا مطابق دغه سړک چې دی دا به په دغه روان 2021 چې کوم جون میاشت ته دوی ویل چې دی کې به مکمل شي، خو دا خو د 5مه میاشت ته ورپسې جون میاشت شروع کیږي. نو په هغې کې چې کم کار دی هغه تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې هغه په دغه سیزن کې د ګرمۍ چې کم دی چې دا مکمل شي. او خو دغې کې به بیا هم زما د اندازې مطابق قریبا کال لګیږي، خو دا ده چې دغه سړک چې کله شروع کړی شوی دی نو په دې باندې دا 19 کیلومتره سړک و، د دغې فنډ چې و 1.10 کروړه روپۍ وې، خو دغې کې چې کله په دې باندې کار شروع کېدلو نو په دې کې صرف 4 کروړه روپۍ وې. نو بیا په 4 کروړه روپۍ باندې دغه 19 کیلومتره سړک باندې کار شروع کړی شو. نو دا د حکومت چې منتخب نماینده و یا هر څوک چې و، خو هغې داسې وکړه چې د دې علاقې د خلکو سره یې زیاتیا وکړو چې کم جوړ روډ و هغه یې مات کړو ټول، او دغه کار یې پرې شروع کړو. نو ورپسې بیا دومره تکړه نه و چې ورپسې فنډ راوړی وی، کار یې نور هم سخت کړو، چې کار یې نور هم زیات کړی وی، د هغې په وجه باندې خلکو ته زیات مشکلات جوړ کړل. نو داسې وه چې دا به لکه شپږ کیلومتره جوړېدلو، نو هغې کې د هغې دپاره دغه 4 کروړه روپۍ په ټایم باندې ټیک وي چې هغې باندې کار شروع شوی او جوړ شوی هم داسې دی تر دیوانه بابا نه تر کړی. دا د اوسني حکومت داسې وکړل؟ دا چې کله زمونږ لومبنی حکومت و د 2014 نه تر 13 پورې چې کوم ټینیور و دا په هغې کې منظور شوی و، په 2015 او 14 ای ډي پي کې شامل و. خو بیا چې دې باندې کله کار شروع کېدلو دا چې منظور شو دې ورک آرډر هم میلاو شو ټیکادار ته، نو دې کار په 2018 د مئی په میاشت کې یا د اپریل په میاشت کې په دې باندې کار شروع کړی شو. نو تر اوسه پورې دغه خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي د دغه روډ د وجې چې په هغې کې چې د 1 غنټې لاره ده نو هغه په 3 غنټو کې سر کوي، یعنې خلک ډېر د مشکلات سره مخ دي. د ټولو نه غټ بل مشکل دا دی چې ټوله چغرزو کې صرف یو شبکه کار کوي، هغه هم ټیلینار. دې ستونزې ته په څه نظر ګورئ؟ دا مو ډېر ښه سوال وکړو، او دا ده چې ټیلینار چې هلته کم کار کوي نو دا اوس چې کوم دغه ځای خلق دی هغوی دغه شکایت دی چې دا ټیلینار چې یو کار کوي دا هم صحیح نه کوي. او د ټیلینار نیټورک د لاسه زه به تاسو دا وایم چې د چغرزي علاقې چې څومره طالب علمان دي هغوی چې آنلاین کلاسونه
نو هغوی دا ټوله روجي میاشت چې دا کومه تېره شوه په دې کې دلته مسافري کوله او هغې سواړی کې دې دپاره صرف په ناستو چې یاره دلته چې آنلاین کلاسونه دي چې هغه په ښه طریقې سره وشي. زه په خپله د خبریال یم نو زما زیات هغه چې دی د انټرنیټ سره دی، هلته انټرنیټ کار نه کوي. زه هم د دغه انټرنیټ له وجې نه په سواړی کې ژوند کوم. دلته را کور مو دلته دی. که چیرې داسې وی چې هلته نیټورک صحیح کار کولی نو زه به خپل علاقې کې وم، نو هغه ځای نه به کار زما آسان و. نو دغې وجې نه زما لکه د زما په شان او داسې نور چې کم طالب علمان دي هغوی ډېر د سختو مشکلاتو سره مخ دي او دغه چې کم نیټورک دی نو هغه هلته ښه نه دی. ډیره زیاته مننه. بله غټه ستونزه دا ده چې هلته یو غټ روغتون نشته ټوله چغرزو کې. کم مریضان چې راځي په لاره سړک ورته هم خراب دی، هلته روغتون نشته هغه چې تر ډګره پورې را رسیږي، حد اقل څوک مړ شي یا داسې نورې پیښې هم ډېرې بلا منځته راغلي دي. روډ خراب دی، ډېری حادثې د ترافیکي حادثې راغلي دي چې کله ګاډي د یو بل سره وجنګېږي. هلته یو غټ روغتون نشته، دا خو هم یو غټه ستونزه ده. بلکل هلته چې کوم روغتون دی RHC چې کومه ده د ټول چغرزي دپاره هغه په ګلبانډۍ کې ده او د هغه ځای نه تر DHQ پورې 46 کیلومتره لاره ده. نو دغه ځای کې داسې و چې د 2009 نه په دغه RHC کې چې امبولینس هم نه و. بیا به چې د دغه ځای نه کم مریض و هغه په عامو ګاډو کې به راوړل. ډېر داسې خلک چې هغه د سهولت د نشتوالي په وخت د علاج نه کولو له وجې ژوند د لاسه ورکړی دی. نو هغې کې داسې و چې بیا په 2018 کې زمونږ یو څو ملګري چې د برایټ چغرزي فاونډیشن په نوم باندې هغه یو تنظیم جوړ کړو او بیا یې دغې علاقې دپاره یو امبولنس هم واخیستلو. اوس خو دغه موجوده حکومت کې هغې دغه RHC ته هغه امبولنس ورکړی شو. تاسو خپل تنظیم ورکړی دی که حکومت ورکړی دی؟ جی زمونږ خپل برایټ چغرزي فاونډیشن چې دی هغې دغې علاقې ته په 2018 نومبر کې یو امبولنس ورکړی و. او د حکومت د طرفه نشته؟ د حکومت د طرف نه اوسه پورې نه و. په 2019 کې په دې اخره کې بیا نه بخښنه غواړم په 2020 کې دغلته کې بیا امبولنس ورکړی شوی دی د حکومت لخوا. خو د دغه ځای چې کم امبولنس و هغه دغه ځای کې ډرایور به پرې دغه تنخوا وه، ډرایور پوسټ و خو ګاډی نه و. نو دغې د وجې نه خلکو ته ډېرې زیاتې مسلې وي. بل هغه دغه یو RHC چې ده په دغې کې تر اوسه پورې ډېر په معذرت سره وایم چې تر اوسه پورې دغې کې د ایکس رې مشین چې دی هغه فعال نه دی، هغه ټیک کار نه کوي. نو دغلته خلکو ته د صحت په حوالې سره ډېرې زیاتې مسلې دي. یعنې دغلته چې کوم وړوکی روغتون دی دا چې دی نو دا به نش برابر دی ځکه چې امبولینس نشته یا نور سهولت نشته، خلک مجبوریږي چې دلته ډګر هسپتال ته راشي. بلکل هغه خلک د وړوکی علاج دپاره هم راځي. او د دې نه علاوه زه تاسو ته دا وایم چې د هسپتال چې کوم بنیادي سهولت دی هغې نه دغه خلک محرومه دی. اوس دغه دې حکومت کې یو بیا دا کار شوی دی چې هلته چې کوم هسپتال دی دغې ته د تحصیل هیډ کوارټر هسپتال درجه ورکړی شوې ده دغې RHC ته، خو په هغې باندې لا تر اوسه پورې کار نه دی شروع کړی شوی. نو که چیرې د حکومت د دغې خلکو مسلې ته پام وکړي او زر تر زره پرې کار شروع کړی شي نو دا به د علاقې د خلکو سره ډېر زیات ښه وکړي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. زړه کې خو څه پیغام نه لري چې مانوي؟ زه یو بل خبره دا کوم چې دغلته څنګه چې تاسو وړاندې وویله د نیټورک خبره مو وکړه، دغلته د انټرنیټ د نشتوالي سره سره یو بله ستونزه دا هم ده چې دغه اوس تحصیل شوی دی دغلته لا تر اوسه پورې یو بینک نشته، بینک نه دی جوړه. نو که څوک هم د چا د سټوډنټ فیس وي یا نور څه داسې وي نو هغه به خامخا دیوانه بابا یا سواړی ته راځي او دغلته به خپل ضرورتونه چې دی هغه سر کوي. دغه معمولی کار دی، په کار ده چې دغلته کې دغه هم یو سهولت ورکړی شي. بیا چې تحصیل درجه کم دغې ته ورکړی شوې ده نو دغلته چې کم بیا تحصیل سره چې کم سهولیات وي په کار ده چې حکومت زر تر زره هغه سهولتونه هم دغې علاقې ته ورکړي. د دې نه یو بله مسله د علاقې د تعلیمي ادارې چې دي هغه ده. چغرزي چې کمې تعلیمي ادارې دي دغه د 2009
د ترهګرو دغه سوځولې وي چې کوم کله حالات خراب وو په هغې کې د ګورنمنټ های سکول ټوپی چې کوم سکول دی هغه اوس هم لا هغسې کنډر پروت دی هغه هغسې نه دی جوړ کړی شوی چې کم په کار و بیا وروستو هغې دپاره چې کم فنډ راغلی او هغه بیا لګېدلی وی بله غټه ستونزه دا چې کم دغه سکولونه چې کم های سکولونه دي په هغې کې ساینس لیب چې و هغه چې په هغه وخت کې چې هغه خراب کړی شوی وو د هغې نه پس که نوي سکولونه هم جوړ کړی شوي دي او یا که هغه زاړه هم دي خو هغې ساینس لیب چې دی هغه تر اوسه پورې فعال نه کړی شو د هغې دپاره حکومت پیسې ورکړي دي خو وخت په وخت باندې هغې دپاره فنډونه ورکړی شوي دي خو چې دغه د محکمه تعلیم چې دی هغې هغسې هغې ته هغه کار یې ورته نه دی کړی کوم چې هغې دپاره په کار و ما سره دلته یو بله پوښتنه پیدا شوه ډېر په لنډ ډول به جواب غواړم ځکه چغرزي یو ډېره غټه علاقه ده ډېر خلک پکې ملته اوسېږي تاسو به ذهن ته خو دا سوچ نه راغلی چې چغرزي به موږ د بنیر نه جدا کړو یا به بله ضلع شي دا سوچ خو به چېرته نه راغلی یا د مشرانو ځکه چې ډېر پاملرنه ورته نه ده شوې نو همیشه د چغرزي د محرومۍ ښکار ده خو لا تر اوسه پورې داسې نه دي چې په یو وخت کې داسې یو کوشش شوی و چې د بونیر پخوانی ډیپټي کمشنر اورنګزیب چې بیا د پبلک هیلث سیکرټري هم و هغې دا یو کوشش کړی و چې کله د عوامي نیشنل ګوند حکومت و په دغه صوبه کې چې هغې دا ویل چې چغرزي چې دی دا به جدا شي یا چغرزي چې دی دا په دریو ضلعو کې تقسیم دی هغه په بونیر کې څلور یونین کونسله دي 2 یونین کونسله یې په ضلع شانګله کې دي او څه حصه یې په ضلع تورغر کې ده نو هغې ویل چې د ضلع تورغر او د شانګلې په منځ کې خو بیا اباسین هغه پوله جوړه کړې ده خو د شانګلې او د بونیر چې کومه حصه ده چې 2 یونین کونسله په شانګله کې او 4 د بونیر ده هغې وی چې دا به مونږه د بونیر سره کو دغه دوه هم نو دا چغرزي به ځان له دې ته یو درجه یو که داسې نه وي یو حلقه به شي خو هغه چغرزو داسې د حکومت ورته پاملرنه نه کوي دا خلک به آخري حد به څه وي بیا نو آخري حد خو به هم دغه راځي چې دغه جدا ضلع خو مشکله ده خو که اوس د علاقې د خلکو دا غوښتنه ده چې که دغه یو حلقه شي نو بیا به هم د دې خپل نماینده راشي نو بیا چې کوم اوس چې کوم نمایندګان دي زیاته توجه ورته نه ورکوي نو هغوی به ورته بیا زیاته یعنی ستاسو خبره دا ده چې دا جدا حلقه شي بیا به کار وشي بیا به زیات تر د خلکو چې کوم ستونزې دي هغې ته به پاملرنه وشي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړو ستاسو هم ډېره مننه ډېره مننه کور مو ودان قدرمن لیدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه کوو چې طرفه یې مو زموږ ملتیا وکړه الله مو مل شه